ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې او د قرآن مجید لفظي اعجاز، چې په لومړي کې به د قرآن مجید په لفظي اعجاز باندې وغږیږو او په نورو خپرونې کې به انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې تاسو ته وړاندې شي. د ټولو معجزو په شروع او په مقدمه کې د قرآن کریم معجزه ده، چې د قرآن کریم معجزه تر قیامت ورځې پورې ابدي او باقي معجزه ده، ځکه هغه نورې ټولې معجزې په خپل وخت سره پای ته ورسېدې او محمدي دین به تر اوسه پورې نه بلکې تر قیامته پورې پاتې وي. نو دغه ابدي دین دپاره یوه ابدي او تر قیامت پورې پاتې معجزه پکار ده. نو الله رب العزت خپل کتاب قرآن مجید د قیامت په ورځې پورې معجزه وګرځوه، تر څو چې دغه دین موجود وي قرآن کریم به هم معجزه پاتې وي. نه به په قرآن کې تغییر راځي، نه به په قرآن کې تبدیل راځي او نه به د چا وس وي چې د قرآن په یو حرف کې تبدیل او تغییر راولي. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. الله وایي بېشکه موږ دغه قرآن نازل کړی دی او خامخا موږ د دغه قرآن ساتونکي یو. نه به پکې زیاتوب راشي او نه به په دې کې کمبود راشي. اگر که د اسلام او د انسانیت دښمنان تل لپاره د الله کلام ته بېعزتي کوي او غواړي چې په هغه کې تحریف راولي، په هغه کې تبدیل راولي، خو هیڅکله نشي کولی. تاسو وګورئ که امام په مانځه کې د قرآن کریم په لوستلو کې یو څه خطا وځي، څوک یې په هغه خپله سهوه نه پرېږدي بلکې له هر طرفه په هغه باندې غږ کیږي چې داسې نه دی بلکې داسې دی. په ټوله ځمکه کې داسې کتاب موجود نه دی چې هغه د تغییر او د تبدیل او د تحریف څخه محفوظ وي. اما د الله کلام داسې کلام دی چې په دې کې نه تغییر راځي، په دې کې نه تبدیل راځي او نه پکې تحریف راځي، بلکې د هغه ساتنه په خپله الله رب العزت په خپله ذمه اخیستې ده. که د دغه ساتنه د خلکو په ذمه وای دا به لا له وخته ضایع شوی وی لکه نور آسماني کتابونه چې ضایع شول. دا معجزه موږ ته د محمد رسول الله څخه او رسول الله ته د حضرت جبرائیل علیه السلام څخه او هغه ته بیا د لوح محفوظ او الله رب العزت څخه راغلی ده. او موږ ته دا معجزه داسې چا راوړې چې هغه نه د لیکلو توان لري او نه کوم استاز که ناست دی او نه یې کومه مدرسه لوستې ده، او داسې کلام یې موږ ته راوړی چې د هغه نه ټول بشر عاجز دی. ټول بلیغ او فصیح خطیبان، ممتاز او لوړ شاعران، نابغه انسانان د قرآن مجید د بلاغت او فصاحت په مقابل کې عاجز پاتې شول او پاتې دي. هغه قرآن چې په محمد رسول الله نازل شوی چې هغه نه چیرته لیکل کړي، نه چیرته مدرسه لوستې او نه چیرته کوم مکتب لوستلی، او دا نه ویل او نه لوستل دا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. ای محمده ته د مخه تر دغه قرآن داسې نه وی چې د پخوانیو کتابونو څخه د کوم کتاب لوستی وي او نه د په خپل لاس سره لیکلی وي، ځکه که چیرې تر دغه مخکې لیکونکی او لوستونکی وی نو هغه باطل ویونکو کسانو به په دې کې شک او تردید کولی چې دا قرآن مجید د الله رب العزت د طرفه څخه نه دی بلکې دا په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم تالیف او تصنیف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 کاله په مکې مکرمه او په قریشو کې تیر کړل او ټولو ته دا معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ استاد نه دی نیولی او نه استاز ته ناست دی او نه یې قلم په لاس کې اخیستی. که داسې نه وی نو هغه باطل ویونکو خلکو به ویلی چې دا قرآن په خپله د محمد رسول الله تالیف او تصنیف دی. مګر هغه څوک چې د هغه نه لیکل زده دي او نه یې کومه مدرسه لوستې ده او داسې معجز کتاب لکه قرآن مجید د الله له طرفه راوړي، دا معلومه خبره ده چې دغه کتاب د دې لخوا نه دی بلکې یو حرف هم د نبی علیه السلام له طرفه پکې نشته بلکې دا الله نازل کړی. نو ځکه الله فرمایي بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکې دغه قرآن ښکاره آیتونه دي
د هغه کسانو په سینو کې چې علم ورکړی شوی دی او زموږ د آیاتو څخه هیڅوک انکار نه کوي مګر بې انصافه ظالمان. کفارو او قریشو به د حسد او د عناد د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام وینا نه منله او د الله د کلام نه به انکار نه کوه او حتی خلک به دې ته مجبوره کول چې تاسو قرآن ماورئ. نو په خپلو مجلسونو کې دا فیصله وکړه چې د قرآن اوریدل منع دي لکه چې الله رب العزت د دوی حال بیانوي وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون. هغه کسان چې کافران شوي دي وایي تاسې دغه قرآن ته غوږ مه نیسئ او می اورئ د هغه تلاوت په وخت کې غالمغال شور ماشور جوړوئ ښایي چې په دغه طریقې سره تاسو غالب شئ. کفارو د قرآن مجید اوریدل منع کړل مګر هلته د قریشو د اشرافو او سردارانو څخه 3 کسان ول: ابو جهل، اخنس بن شریق، ولید بن مغیره، چې دوی د قریشو رئیسان هم ول. د شپې به په پټه په تیاره کې او په تنهایي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورتلل او هلته به یې پټ د دیوالو شاته ولاړ شول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کومه قرآن شپې په مانځه کې لسته هغه ته به یې غوږ ایسته، هغه به یې اورېده. ځکه د ټولو عربو د ښه او فصیح بیان سره خاص علاقه وه. حتی هر کال به عربو بازارونه جوړول، عمومي مجلسونه به جوړول، هلته به مقالې او قصیدې او شعرونه ویل. د دغه اشعارو او اقوالو د فصاحت او بلاغت د سنجولو اندازه به کوله او دې لپاره به خاص حاکمان او فیصله کوونکي مقررول. هر شعر او قصیده به چې تر نورو ټولو ډیره لوړه او بې علته وه د هغه ویونکي ته به جایزه ورکوله او هغه قصیده به د یو کال دپاره پر کعبې شریفې ځړوله. او د عربو په تاریخ کې تر ټولو ښې قصیدې 7 قصیدې راوتلې دي چې اوس هم د هغو قصیدو کتاب موجود دی چې په نامه د 7 معلقات دی. نو دغه 3 کسان به د شپې تنها او بیل بیل هلته ورتلل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه به د کلام الله تلاوت اوریده. هغه هم د دیواله تر شا. یوه شپه دغه 3 کسان سره یو ځای شول او یو د بل په مقصد باندې پوه شول. اخنس بن شریق ورته ویلي چې ته او موږ هره شپه دلته د قرآن اوریدلو دپاره راځو نو نور خلک ولې د قرآن د اوریدلو نه منع کوو؟ که موږ او تاسو د قریشو جاهلانو ولیدلو نو هغوی به څه وایي؟ نو خپل منځ کې وعده وکړه چې بیا به دلته نه راځو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په پټه باندې به قرآن نه اورو. دا زموږ او ستاسو آخري شپه ده. خو بله شپه بیا سره مخامخ شول، بیا سره یو ځای شول. دا یې په وسه کې نه وه چې د قرآن د اورېدو څخه صبر وکړي ځکه قرآن مجید خپل خاص تاثیر او اثر لري. حتی کفار هم اوري. دا 3 نفره څو واره دلته سره یو ځای شول خو په آخر کې اخنس بن شریق ورته ویل چې ای ابو جهله موږ سره وعده وکړه خو په وعدې باندې وفا ونه کړه نو ولې نه مسلمانېږو؟ اسلام به قبول کړو که محمد صلی الله علیه وسلم کامیابه شه موږ ته هم فایده رسیږي او که دروغ ویل العیاذ بالله د ده دروغ به د ده په غاړه وي. خو د ابو جهل کفر او دښمني رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټوله په عناد او په حسد سره وه. ځکه ابو جهل د بني مخزوم د قبیلې نه و او رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو نه و. په قریشو کې رسول الله هاشمي و او بني مخزوم قبیله هم تر قریشو پورې تړلې وه او که د بني هاشم قبیله وه که د بني مخزوم وه د دواړو په غاړه سرداري وې او تل به یې په خپل منځ کې سیالي رقابت او مقابلې کولې. نو ابو جهل وایي که دوی خلکو ته ډوډۍ ورکړه موږ هم ورکړه، که دوی د حاجیانو دپاره اوبه برابرې کړې موږ هم برابرې کړې. دا ټوله د شرف دپاره تر څو چې په دوی کې نبي پیدا شو والله نه به پې ایمان راوړم او نه به مسلمان شم. دا د ابو جهل خبرې وي. د ابو جهل کفر د بغض او عناد د رقابت او د سیالي په سبب و. د اسلام څخه د ده مخ اړول په دې سبب نه و چې رسول الله یې صادق نه بله. دا یې پوهېده چې رسول الله په خپل رسالت کې صادق دی مګر د جهالت د وجې نه او هغه سیالي د قومي چې دوی درلودله د هغې د وجې نه کبر او غرور دې ته وهڅوه تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ونه مني. د ابو جهل دومره غرور او لویي وه چې د مرګ په وخت کې لا د هغه څخه لاس نه و اخیستی. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام
مونږ لارښود او رهنما تورو شپو ته سپین سبا د الله خپله وینا معجزه د مصطفی معجزه د مصطفی معجزه د مصطفی معجزه د مصطفی معجزه د مصطفی. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو د ابوجهل انکار او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه دښمني د دې لپاره نه وه چې هغه په دې نه پوهېده چې رسول الله صادق نه دی، ښه په دې پوهېده، اما د هغه دښمني رسول الله سره او د قرآن نه منل د کبر او د غرور او د عناد له وجې وه، او هغه دومره متکبر انسان و چې د مرګ په وخت کې لا د هغه څخه لاس نه و اخیستی. د بدر په غذا کې چې کله ابوجهل د معاذ او معوذ لخوا په تورو ووهل شه، ابوجهل وولیده مګر مړ نه شه. نور کفار وتښتېدل او ابوجهل په میدان کې زخمی پاتې شه. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په مړو او زخمیانو ګرځېده او د هغو څخه یې هغه ټوپک او وسله راټولوله چې کله پر ابوجهل باندې ورپېښ شه چې زخمی پروت دی او د مرګ په حالت کې دی. عبدالله بن مسعود ورته ویل ته د الله دښمن یې، دلته د ابوجهل په ځیګر باندې وروخوت تر څو چې د ابوجهل سر پرې کړي. د سیرت کتابونه لیکي چې د عبدالله بن مسعود جسم او قافیه ډیره وړه وه. عبدالله بن مسعود ډیر کوچنی سړی او ډیر ډنګر سړی و چې د هغه نه نری نری پنډۍ وې. په مدینې منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام ناست ول. حضرت عبدالله بن مسعود د خرما اونې ته وخوت. د ختلو په وخت کې د ده پنډۍ ښکاره شوې. ځینې اصحابو کرامو د دغه پنډیو ډنګرتیا ته وخندل چې دا څونه ډنګر دی، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل تاسو د عبدالله ابن مسعود نری پنډیو پورې خاندئ، خو والله د عبدالله پنډۍ د عبدالله بن مسعود پښې د الله په حضور کې د احد تر غره درنې دي. او رسول الله وفرمیل که څوک غواړي چې قرآن مجید تازه او خوندور په داسې شکل سره واوري لکه چې نازل شوی دی نو د حضرت عبدالله ابن مسعود نه دې واوري. رسول الله به هر وخت حضرت عبدالله ابن مسعود ته ویلې چې ته تلاوت د الله د کلام کوه چې زه یې واورم. عبدالله ابن مسعود وایي چې ما رسول الله ته ویل یا رسول الله په تا نازل شوی دی او زه وایم چې تی واوري. حضرت عبدالله ابن مسعود تلاوت کوي، رسول الله اوري. چې کله حضرت عبدالله ابن مسعود دې آیت ته رارسیږي فکیف اذ جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتبون الله حدیثا. عبدالله ابن مسعود وایي په دغه وخت کې مې رسول الله ته کتل چې تر مبارکو سترګې اوښکې راتویېدې او دی راته وفرمیل چې حسبک کافي د دې نه بره مه لوله. نو دا عبدالله ابن مسعود چې دا د اسلام په شروع کې د قریشو شپون او چوپان و د ابوجهل ځیګر ته ورخیږي او سر یې پرې کوي. چې کله عبدالله ابن مسعود په مکې مکرمه کې مسلمانېږي نو ابوجهل خبریږي چې ابن مسعود مسلمان شوی ډیر په قهر سره راوځي چې حضرت عبدالله ابن مسعود ورټي، ویني چې عبدالله ابن مسعود د مکې په لار کې روان دی، هغه تر غوږ نیسي او در جیبه څخه یوه کوکه او میخ را وباسي، د حضرت عبدالله غوږ په در دیواله باندې ورمیخ کوي. عبدالله ابن مسعود دیوال څنګ کې ولاړ دی او غوږ یې په دیوال کې میخ دی تر څو چې ابابکر صدیق راځي او د دې ځای خلاصوي. نو دغه ابن مسعود د بدر په غذا کې د کفارو تر ماتې او شکست وروسته د جنگ په میدان کې ګرځېده چې پر ابوجهل باندې پیښ شه. ابوجهل لا تر اوسه ژوندی دی چې عبدالله ابن مسعود یې پر ځګر ورخیږي. ابوجهل تر ګیرې نیسي، غاړه یې سموي چې د ابوجهل سر پرې کړي. ابوجهل معلوم وپېژنده او ورته ویلې چې ډېرې سختې لوړې ته وختې، ای شپونکیه ډېرې سختې لوړې ته وختې. مقصد یې د خپل ځان و او بیا یې ویل چې سر مې پرې کوې خو غاړه مې اوږده ورسره پرې کړه چې سر مې وړ ښکاره شي اوچت ښکاره شي. دغه ملعون په مرګ یا تر مرګ وروسته هم فخر او لویي غواړي. عبدالله بن مسعود یې سر پرې کوي، غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وربي او ورته وایي چې دغه دی عدو الله مې ووژنه، د الله دښمن مې ختم کړ. خو د ابوجهل سر لکه د غوایي سر دومره غټ دی او ابن مسعود خو کوچنی سړی دی، دغه لوی سر سره نشي وړی. نو د تورې په څوکه باندې د ابوجهل غوږ ورسوری کوي او په سوري کې رسۍ وراچوي، تنه وراچوي او کشوي. حضرت عبدالله ابن مسعود روان دی او سر ځان پسې کش کوي څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوه او رسول الله وپېژنده چې دا د ابوجهل سر دی نو عبدالله ابن مسعود ته ویلې یا ابن مسعود الاذن بالاذن،
یعنې ستا غوږ یې په مکې مکرمه کې در سوری کړی و، تا د ده غوږ په بدر کې سوری که او سر دې ورته هم کټ که. نو دغه ابوجهل خبیث ښه پوهېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق دی او قرآن مجید الهی کلام دی، خو حسد او عناد، عداوت او رقابت هغه نه پرېښوده چې مسلمان شي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه آزاره و. کفارو به ویل چې دا قرآن مجید سحر دی. ولید بن مغیره به ویله چې قرآن سحر دی. ولید بن مغیره چې قریشو د خبرو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولېږه، نو ولید ورغی رسول الله ته ویلې ای چې ای وراره تا خپل قوم ته داسې شی راوړی چې بل چا خپل قوم ته نه دی راوړی، پلرونه دې راسپک کړل، زموږ خدایانو ته تا بد رد وویل، زموږ مړي دې په بدو رایاد کړل. که دا خبرې تا ته د پیریانو او د جنیاتو څخه در پېښ شوي چې موږ ستاسو علاج وکړو، که ته مال غواړې چې موږ تا ته مال درکړو، که رتبه او مرتبه غواړې تا به د مکې پاچا او رئیس کړو، او که ته ښځه غواړې چې د هر چا لور دې خوښه وي هغه به تا ته په نکاح کړو، خو دغه کار ته پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته غوږ ونیسه، که ښځه ده که پیسې، پاچاهي ده که هر څه وي دا ټول خرافات دي. هغه څوک چې طالب د الله وي، هغه څوک چې طالب د آخرت وي، هغه نه پاچاهي غواړي، هغه نه دنیا غواړي، نه مرتبه غواړي، بلکې اصلي مقصد د الله رضا او جنت دی، هغه جنت چې عرضها السماوات والارض. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حامیم سجدې څو آیتونه ورته لولي، ورته وایي چې حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونظیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. تر څو چې دې قول ته راورسید فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. کوم وخت چې ولید دغه آیات شریف واورېده نو هغه ویرېده چې په موږ باندې به هم د عادیانو او سمودیانو په رنګ عذاب نازل شي. نو ولاړ شه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه خولې لاس ونیوه او ویلې چې اسألک بالله رحم، او بیا چې بیرته خپل قوم ته ورغی نو ورته ویلې چې یا قومه په تاسې ټولو کې زه په شعر او نثر پوهېږم، کهانت او په جادوګرو کې معلومات لرم، په سحر او په لیونتوب پوهېږم، خو ما د محمد صلی الله علیه وسلم څخه داسې خبرې واورېدې چې هغه ډېرې خوږې وي، په خبرو کې اعجاب او ښایست پروت دی، د خبرو لفظ یې میوه لري، د خبرو معنا یې تنده لرې کوي، د ده خبرې په هر چا لوړیږي او څوک پرې نشي لوړېدلی. دا د قرآن کریم په باره کې د کفارو حکم او فیصله وه. هغه نورو قریشو په یو وار باندې په ولید باندې نارې کړې دا څه خبرې دي چې ته یې کوې؟ که زموږ جاهلانو ستا خبرې واورېدې ټول اسلام ته داخلېږي، ته به تر هغه وخته پورې زموږ د مجلس نه ونوځې تر څو چې په هغه باندې د عیب یوه خبره ونه کړې. ولید ویلې چې څه ووایم؟ قریشو ویلې چې فکر وکړه. ویې ویل چې فکر مې کړی دی. قریشو ویلې چې قدر. نو ولید ویل ښه خبره دا ده چې ووایاست چې دی ساحر دی او دغه قرآن سحر دی. الله رب العزت د دغه ولید په باره کې په قرآن مجید او سورة مدثر کې فرمایي ذرني ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم يتبع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. الله وایي ما او هغه څوک چې یوازې مې پیدا کړی دی چې دغه ولید دی سره پرېږده او بیا مې وده ته ډېر زیات مال ورکړی او زامن مې ورکړل چې د دغه ولید سره به په هر مجلس کې حاضر ول او ده ته مې په دنیا کې د عزت او مشرتوب ټول اسباب آماده کړل او بیا تمه او امید کوي چې نور به هم زیات کړم. هیڅکله داسې نه کوم چې مال او نعمتونه دي نور هم در ډېر کړم. بې له شکه چې هغه زموږ آیتونو لره مخالف او عناد کوونکی و. ژر دی چې هغه د اور په لوړ غره باندې وخیجوم. بې له شکه هغه فکر وکړي چې په قرآن مجید څرنګه طعن یا عیب ووایم او په خپل زړه کې خبره جوړه کړه چې ووایي قرآن کریم سحر دی، پس ملعون او هلاک کړل شو. څرنګه چې دغه خبره ده جوړه کړه بیا دی هلاک او ملعون سی، خراب او برباد دي سي. څرنګه چې دغه خبره جوړه کړه چې قرآن سحر دی.
بیا یې محمد صلی الله علیه وسلم یا قرآن ته وکتل، بیا یې مخ تریو او تنده یې غوټه کړه، بیا یې محمد صلی الله علیه وسلم ته شا کړه او د اسلام څخه یې مخ واړوه. نو ویې ویل چې دا قرآن کریم مګر سحر دی چې د نورو ساحرانو څخه رانقل شوی دی. دغه آیتونه د دغه سوال او جواب په باره کې نازل شول چې کفارو پر دې اتفاق کړی چې قرآن مجید سحر دی، مګر قسم په الله چې قرآن نه سحر دی او نه شعر دی بلکې دا د الله کلام دی. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مجيد لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله وایي چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم ته شعر نه دی ورښودلی او رسول الله سره شعر ویل هم نه ښایي. نه دی دغه قرآن مګر خالص وعظ او نصیحت چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. زموږ خویندې هله نیکمرغه ګرځي چې د دوی په ژبه باندې د الله یاد وي. دوی په خپله ژبه باندې الله یادوي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. دا نه چې د دوی په ژبه باندې دروغ، دا نه چې د دوی په ژبه باندې غیبت او د دوی په ژبه باندې تهمت پروت وي. موسی علیه السلام ویل یا الله داسې یوه دعا راوکړه چې تا پرې راغواړم او تا سره خبرې کوم. الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام ته وفرمیل ای موسی لا اله الا الله وایه. موسی علیه السلام ویل چې ای پروردګاره دا خو ټول خلق وایي. الله رب العزت ورته وفرمیل که دا او اسمانونه او ځمکې د ترازو په یوه پله کې کیښودلی شي او دا کلمه په بله پله کې، نو لا اله الا الله کلمه به پرې درنه شي. په یو حدیث کې راځي چې د آخرت په ورځ به الله رب العزت یو بنده خپل حضور ته راوغواړي، هغه سره به حساب وکړي. د هغه به یو کم سل دفترونه د ګناه وي او یو دفتر به یې د نیکي وي. الله رب العزت به هر ګناه ورته یاده کړي چې دا ګناه خو تا کړي، هغه به پرې اقرار وکړي. الله به ورته ووایي چې ملائکو به خو په تا ظلم نه یې کړی، زیاتی به یې نه یې کړی. هغه بنده به ورته وایي چې نه ای زما ربه. الله به ورته ووایي په هغه یو دفتر او یو پاڼه کې د ستا یوه نیکي شته، هغه راوړه. دا به ناهیلی وي چې ای پروردګاره یو کم سل پاڼې زما د ګناه دي، نو دا یوه پاڼه چې زما نیکي ده دا به ماته څه ګټه راورسوي. الله به ورته وایي رایوړه په تا باندې ظلم نه کیږي. چې کله هغه پاڼه راوړي نو د ترازو په یو طرف کې به دا ټولې ګناهونه کیښودلی شي او په یو طرف کې دا یوه پاڼه دا به درنده شي. ګوري چې په هغه کې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله، چې په ژوند کې به یو وار په اخلاص ویلي وي. نو موسی علیه السلام چې د الله رب العزت نه دعا غواړي، داسې دعا چې الله سره پرې خبرې وکړي، الله یې توبه قبوله کړي. الله ورته وایي چې لا اله الا الله وایه. د لا اله الا الله پړقېدونکې رڼاګانې او شغلې د ګناهونو وریځ له منځه وړي. د لا اله الا الله کلمې ویونکی له ډېرې رڼا څخه برخمن دی چې یوازې الله تعالی پرې پوهیږي. دغه رڼا د ځینې خلکو په زړونو کې د لمر په څیر روښانه وي، د چا په زړه کې د پړقېدونکي ستوري په څیر وي، د ځینې خلکو په زړونو کې د یوې سترې شغلې په ځلانده څیر وي، او د ځینې په زړونو کې د تیزې ډیوې په څیر وي. چې د دغه کلمې رڼا څومره ډیره، نو په هماغه کچه د انسان په ذهن کې شبهې او شهوتونه سیزي. د مؤمن نیکمرغي د الله رب العزت په مینه کې ده، او د الله لپاره مینه داسې نیکمرغي ده چې تر هر شي ډیره ژوره ده، چې په خوند یې رښتیني مؤمنان پوهیږي او هغوی د دغه خوند په مقابل کې بل هیڅ شی نه قبلوي. نو تاسو هم ګرانو خویندو د خپله ژبې د الله رب العزت په یاد باندې او په دې ذکر باندې چې لا اله الا الله باندې تازه کړئ. تاسو به الله رب العزت په نړۍ کې نیکمرغه ښځې وګرځوي او په آخرت کې به الله جنت درکړي. خو ځینې بدبخته ښځې هم په دې نړۍ کې شته چې د هغو په ژبه باندې سندرې غږیږي، د هغو په ژبه باندې دروغ پراته دي، د هغوی په ژبو باندې لعنتونه او تهمتونه ویل کیږي. دا نیکمرغه او نیکبخته نه بلکې دا بدبخته دي. تاسې د صالح بن حیی د ښځې هغه کیسه اورېدلې چې په ځوانه ځواني کې کونډه شوه او د غېږې 2 ماشومان ورته پاتې شول. کله چې دغه یتیمان بچي یې پر ښه او بد پوه شول، نو دغې کونډې مور یې تر هر څه له مخه ورته د الله عبادت او د شپې تهجد ور وښول او ورته ویې ویل
بچیو ښه به دا وي چې زموږ په کور کې د شپې هیڅ یوه شیبه هم د الله له ذکره پرته تیره نه شي. باید ټوله شپه د الله په یاد باندې موږ رڼا کړو. بچیو هم ورسره ومنله. نو مور یې شپه په 3 برخو وویشله او بچیو ته ویل چې پلانکیه ته د شپې په لومړي برخه کې د الله عبادت کوه او بل ته ویل چې ته به د شپې په 2مه برخه کې د الله عبادت کوې او په وروستۍ برخه کې به زه د الله رب العزت عبادت کوم ځکه چې د سهار لمانځه ته مو راپاڅوم. زامنو یې ورسره په ورین تندي دغه خبره ومنله او عبادت ته یې ملا وتړله. خو کله چې مور مړه شوه نو زامنو یې بیا هم د شپې هغه عبادت پرې نه ښود ځکه چې په زړونو کې د عبادت مینې ځای نیولی و او تر هر څه ورته هماغه شیبې خوندورې ښکارېدې چې دوی پکې د شپې عبادت کوه. همدا لامل و چې د مور تر مړینې وروسته یې په خپلو کې سره سلا وکړه چې مور خو مړه شوه چې د شپې 3مه برخه به یې راسره په عبادت کې تیروله. نو اوس باید شپه په 2 برخو ویشو چې نیمه شپه به زه عبادت کوم او بل ورور ته ویل چې پاتې شپه به ته د الله عبادت کوي. کله کله به له دغه دواړو وروڼو نه چې کوم یو ناروغ او مریض شه نو هغه بل به ټوله شپه د الله رب العزت عبادت کوه او ټوله شپه به د الله په عبادت باندې رڼا تیروله. که غواړئ خویندو چې نیکمرغې شئ راشئ د دې ښځې د دې ژوند او د دې قصې نه عبرات او پند واخلئ. خپله هم د الله رب العزت په عبادت باندې مشغولې شئ او د خپل اولادونه هم دین طرف ته وهڅوئ او هغه مور چې په خپله مونځ نه کوي نو هغه به د خپل اولاد څنګه د الله دین طرف ته وهڅوي. نه ګرانې خورې د دنیا ژوند ډیر محدود دی. د دنیا ژوند ډیر لنډ دی. راشه په دې لنډ ژوند کې د خپل رب د خپل ځان نه راضي کړه. الله ته متوجه شه چې الله رب العزت دې دعاګانې قبولې کړي او الله رب العزت دې په نړۍ کې هم نیکمرغه وګرځوي او په آخرت کې الله رب العزت جنت درکړي. همدارنګه د الله په ورکړه قناعت کوئ. د تقدیر په ښو او په بدو باندې ایمان ولرئ. الله رب العزت فرمایي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هغه چې په ځمکه او ستاسې په نفسونو کې کوم مصیبت رسیږي نو له واقع کېدو د مخه په یو کتاب کې لیکل شوی دی او دا کار پر الله تعالی آسان دی دې لپاره چې تاسې پر هغه شي خفه نشئ چې له لاسه مو ورکه او پر هغه شي تکبر ونه کړئ چې الله رب العزت درکړي دي او الله رب العزت متکبران او فخر کوونکي نه خوښوي. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کیدای شي تاسې یو شی بد بولئ او هغه تاسې لره غوره وي او کیدای شي چې تاسو یو شی خوښوئ او هغه تاسې لره بد وي. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. د مصیبتونو پر مهال په تقدیر ایمان زړونه ډاډمنوي په ځانګړې توګه هله چې انسان پر دې خبره پوره باور وکړي چې الله رب العزت پر بندگانو ډیر مهربانه دی د دوی لپاره آسانی غواړي او الله حکیم او خبریدونکی دی په آخرت کې ورته اجر ذخیره کوي صبر کوونکو ته بې حسابه اجر ورکوي. کله چې انسان په دې فکر وکړي او عمل پرې وکړي نو د مصیبت غم او درد یې په خوشحالي او نیکمرغي بدلیږي خو هر کس د دې وس نه لري. که غواړئ چې له غمونو او مصیبتونو خلاصۍ ومومئ نو دا څو خبرې واورئ. کله کوم مصیبت سره مخ شئ نو داسې فکر وکړئ چې له بدو بدتر شته. د هغه چا په حال فکر وکړئ چې ستاسو له مصیبت څخه مصیبت لوی او سخت وي. په شته نعمت شکر ادا کړئ او هغه خلکو ته فکر وکړئ چې له دغه نعمت څخه بې برخې دي. هغه زړورتیا ته غاړه مږدئ چې مصیبت ورسره مل وي ځکه الله فرمایي فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. نو حقیقت دا دی چې له سختي سره آسانی مل وي. بېشکه له سختي سره آسانی مل وي نو چې کومه سختي الله در باندې راوستې دا د الله پریکړه ده دا د الله فیصله ده د الله په پریکړه او د الله په فیصله باندې صابره شه ګرانې خورې پې خوشحاله شه. الله رب العزت به دې په دنیا او په آخرت کې نیکمرغه وګرځوي.
همدارنګه په هر څه کې سپیرتوب مه لټوه، بدفالي مه کوه، ځکه بدفالي غمونه رازیږوي. یو ملګری د بل ملګري پر مزاج او اخلاقو اغیز کوي. که یو ملګری د نرمو اخلاقو خاوند وي، خورا ټنډه او خوشحاله طبع ولري، له ژوند څخه نیکې هیلې لري، نو دغه خویونه یې پر ملګري هم اثر کوي، یعنې هغه هم ترې دغه ښه خویونه راخپلوي. خو که دغه ملګری تریو مخی، بدبخته، زړه تنګی او بدپاله وي، نو د ناوړه مزاج میکروب او جراثیم ملګری هم اغیزمنوي او دغه بد او ناوړه خویونه یې قرار په ملګري کې هم را پیدا کیږي. که څه هم ملګرتیا یوازې په انسانانو پورې تړلې نه ده، بلکې کتاب، تلویزیون، راډیو او داسې نور هم د ملګرتیا وړ دي، او پورتنۍ دواړه طبقې په دې شیانو کې هم شته، یعنی ښه او خراب په دې کې هم شته، چې ښه یې ښه او بد یې پر انسان بد اغیز کوي. یعنی که ښه کتاب او ښه خپرونه چا واورېده او ویې لوسته، نو ښه اغیز به پرې کوي، او که چا بده خپرونه او ناوړه کتاب مطالعه کوه، نو طبعا به پرې بد اثر کوي. نو تاسو هم ګرانو خویندو په هر څه کې سپیرتوب مه لټوئ. کوشش وکئ چې ستاسو ملګرتیا د داسې چا سره وشي چې د هغه نه ښه اخلاق، د هغه نه ښه عادات، د هغه نه ښه اعمال، د هغه نه ښه کردار راخپل کړئ. ښه خپرونه واورئ چې یو څه ترې یاد کړئ، ښه کتاب مطالعه کړئ چې یو څه برداشت یې وکړئ، او که خدای مکړه تاسو بدو خپرونو ته مخه کړې وه او بدو مجلو ته او سپیرو مجلو ته مخه کړې وه، د هغو په مطالعه به تاسو نورې هم بدمرغه شئ او لا به د دنیا او د آخرت ژوند تنګ شي. ځکه علما لیکي نیکمرغي ستاسې په مخ کې ده، په علم، نیک عمل او ښو اخلاقو یې وپلټئ، او په منځداري کې نیکمرغي نغښتې ده. مه افراط کوئ او مه تفرید. نور به وارو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته مونږ پښتنو په پښتو ژبه باندې وچیچلو، مونږ پښتنو په پښتو ژبه باندې وچیچلو، ځان به ترې ساتي د لستوڼي له دې ماره یاره، ځان به ترې ساتي د لستوڼي له دې ماره یاره، ځان سره پام کړه د شیطان خبیث لواره یاره. مونږ پښتنو په پښتو ژبه باندې وچیچلو، مونږ پښتنو په پښتو ژبه باندې وچیچلو، ځان به ترې ساتي د لستوڼي له دې ماره یاره، ځان به ترې ساتي د لستوڼي له دې ماره یاره، ځان سره پام کړه د شیطان خبیث لواره یاره. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. که غواړئ خویندو چې نیکمرغي مو په برخه شي، نیکبخته شئ، له کینې، غصې او خفګان څخه ځان وساتئ. عایز قرني په خپل کتاب کې د یو کس واقعه رانقلوي چې تر 30 کلنۍ پورې زه ډېر تندخویه او غصناک وم. تل به له خلکو سره په لانجه وم، له نښتو او لانجو نه به مې خوند اخیسته، ځکه ما خپله نیکمرغي نه پیژنده، نو له نیکمرغي به مې ګټه څه اخیستې وی. خو دا چې اوس زه 80 کلن یم، نو پر دې پوه شوم چې هغه وخت زه څومره نیکمرغه وم، ځکه چې زلمی وم، لاسو پښو او غوږونو او سترګو مې ښه کار کوه، خو بیا مې هم له هغه زلمیتوبه هیڅ ګټه پورته نه کړه. ټوله ځواني خوشې په خوشې رانه تېره شوه او فقط یادونه او افسوس یې راپاتې دي. خو هغه د پښتو متل دی چې وروستی فکر لومړی وي. که زه هغه وخت پوهېدلی، نو ډېر په زړه پورې ژوند به مې کړی وی، او خپل دغه ګلورین ژوند به مې په غصو او خفګانونو نه تریښولی، او د خپل نیکمرغه ژوندانه نورسه غوټۍ به مې نه مړاوې کېدی. خو اوس مې چې د ژوند دغه مړاوې غوټۍ وینم، نو زه ورسره نور هم مړاوی شم.
نو قدرمنو اوریدونکو تاسو باید خپله نیکمرغي محسوسه کړئ او د نیکمرغي په محسوسولو له ژونده خوند واخلئ. کینه پرېږدئ، غصه پرېږدئ، خفګان پرېږدئ، راشئ ورورولي غوره کړئ. نن ورځ په اکثرو کورنیو کې پلار له مور سره غصه، مور خپل بچي سره غصه، بچی د خپل پلار سره غصه، په کورنۍ کې کینه او غیبت او تهمت پروت دی. نو هغوی به د خپل ژوند نه څه خوند واخلي؟ هغه کورنۍ نیکمرغه هم نه ده، هغه بدبخته ده. نه راشئ ګرانو خویندو کینې پرېږدئ. که د چا سره خبرې نه کوئ، په کوم نزاکت باندې تاسو ورسره خفه یاستئ، یو بل ته د محبت لاس ورکړئ چې الله رب العزت درنه راضي شي او الله رب العزت هم په دنیا کې نیکمرغه وګرځوي. او که خدای مکړه ژوند هم په کینې او په حسد او په غیبت کې تېرېده، هلته به بیا تاسو نیکمرغه نه یاستئ. همدارنګه خویندو که غواړئ چې الله رب العزت تاسو ته نیکمرغي درکړي، د خپلې ژبې ساتنه وکړئ. د تاریخ کتابونه لیکي چې د یزید بن معاویه زوی خالد یوه ورځ د عبدالله بن زبیر په اړه لګیا شو. ویل یې چې دا بخیل دی. په دغه ځای کې د عبدالله خور لمره بنت زبیر چې د خالد ښځه وه هغه هم ناسته وه. نو دې سر ښکته که او بیخي یوه خبره یې هم ونه کړه. خالد ورته وویل ولې خبرې نه کوي؟ زما په دې خبرو خوښه شوې او که ځواب را کول نه خوښوي. هغې ورته وویل دغه یوه خبره هم نشته، بلکې خبره دا ده چې ښځه د سړیو ترمنځ په خبرو کې د ننوتلو لپاره پیدا نه ده. زموږ ستاسې په خبرو کې څه کار نشته. خالد چې د دې ښځې هوښیارتیا ولیده نو ډېر خوښ شو او د سترګو ترمنځ یې ښکل کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښځې او خاوند ترمنځ د رازونو له خورولو څخه سخته منع کړې ده. امام احمد بن حنبل رحمه الله له اسما بنت یزید رضی الله تعالی عنها څخه نقل کوي، وایي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناسته وم او نورې ښځې او سړي هم ناست ول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کیدای شي ځینې سړي د خپلو ښځو او ځینې ښځې د خپلو خاوندانو د کورنۍ حالاتو قیسې کوي. نو صحابه کرامو رضی الله عنهم سرونه ښکته کړل او ځواب یې ورنکړ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په الله مې دې قسم وي چې ښځې هم دا کار کوي او سړي هم دا کار کوي. نو بیا یې ویل دا کار مه کوئ، ځکه د دې کار داسې مثال دی لکه چې یو شیطان له بلې شیطان سره په لاره کې میلاو شي او ټول خلک ورته ګوري. ځینې مفسرینو د دغه آیات فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله په تفسیر کې فرمایلی دي چې د دې آیت معنا دا ده چې نیکانې ښځې او نیکمرغه ښځې هغه دي چې د ده او د خاوند ترمنځ د جنسي اړیکو په مهال څه تېرېږي هغه پټ ساتي. نو که زموږ خویندې غواړي چې نیکمرغي ترلاسه کړي، خپله ژبه دې وساتي. په کورنۍ کې دې غم نه جوړوي په خپلې ژبه باندې. په کورنۍ کې دې خپل او د خاوند ترمنځ، د خاوند او پلار ترمنځ، د خاوند او د هغه د مور ترمنځ شخړه او نفاق او جنګ و جګړې دې نه جوړوي. کومه خبرې چې خاوندان کوي هغه دې اصلا ناوري او که اوري په هغه باندې دې غوږونه پټ کړي او ژبه دې پرې بنده کړي، ځکه د خبرو نه په کورنۍ کې نفاق او بدبختي پیدا کیږي. همدارنګه په پای کې به دا درته ووایم خویندو که تاسو له اندېښنو او مصیبتونو سره مخ شئ نو خپله اندېښنې او مصیبتونه په مانځه باندې ختمې کړئ. پخوانۍ مسلمانې ښځې پر دې پوهېدلې وې چې لمونځ د الله او بنده ترمنځ د ملاقات وسیله ده او پر دې هم پوه وې چې په لمانځه کې خشوع کوونکي پوره کامیابي دي، لکه چې الله فرمایي قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بېشکه هغه مؤمنان کامیاب شول چې په خپلو لمنځونو کې خشوع کوي، عاجزي کوي. نو هغوی به د شپې په ډېرې عاجزي او خشوع ودرېدې، ځکه هغوی ته قدر او ارزښت معلوم و چې دا د آخرت لپاره غوره توښه ده او خلکو ته د دعوت رسولو لپاره تر ټولو ښه لامل لمونځ دی، ځکه لمونځ کوونکي ته داسې یو قوت وربخي چې په هغې سره د سختیو مقابله کولی شي. او دغه مسلمانې ښځې پر دې هم پوهېدې چې د شپې په عبادت سره انسان الله ته ډېر نږدې کیږي، ځکه الله تعالی د دعوت کوونکو سردار محمد رسول الله ته فرمایلی دي ومن اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. د شپې تهجد کوه، دا به ستا لپاره زیاتی عبادت وي، نږدې ده چې الله دې ستایل شوي ځای ته ورسوي.
چې هغه جنت دی. او الله تعالی د تهجد کوونکو په ستاینه کې فرمایلي کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، دوی به په شپو کې ډېر لږ خوب کاوه. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل جومات ته ننوت، نو د جومات دوو ستنو ترمنځ یې یوه تړل شوې رسۍ ولیده. ویې فرمیل دا رسۍ دلته څه کوي؟ صحابه و کرامو ورته ویل دا خو د زینب رسۍ ده چې کله په عبادت کولو ستړی شي نو په دې رسۍ پورې ځان ځوړندوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل دا پرانیزئ تر څو چې څوک دمه وي لمونځ دې کوي او کله چې ستړی شي نو ویده دې شي. مؤمنانو ښځو به په خپلو ځانونو د الله تعالی د رضا حاصلولو لپاره سخته راوسته، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته امر کړی چې پر ځان تر خپلې وسې تکلیف راولئ او غوره عبادت هماغه دی چې تل وي که څه هم لږ وي. خو د اوسنۍ پیړۍ ښځو خپل ټول وختونه شپه او ورځ په دنیوي چارو بوخت کړي دي، ان تر دې چې په شپږ لوست مطابق دي په خپل ژوند کې خیرات او صدقات وکړي. ځکه صدقه د سینې د پراخي له دروازو څخه یوه لویه دروازه ده. که څوک په دې فاني دنیا کې پر چا لګښت وکړي یعنی چاته صدقه ورکړي نو په دې دنیا یې ستره ګټه دا ده چې الله رب العزت به یې سینه پراخه کړي. نو ګرانو خویندو زموږ او تاسو لپاره پکار ده چې د خپل وس مطابق خیرات او صدقات وکړو، له مساکینو، له فقراو، یتیمانو، کونډو او بېوزلو سره مرسته وکړو. هر څوک باید د خپل وس مطابق صدقه وکړي. که چا د یوې خرما، یوې مړۍ ډوډۍ، یو ګوټ اوبو یا شیدو د خیراتولو وس درلوده د هغه په اندازه د خیرات وکړي. ځکه چې الله رب العزت د چا د خیرات کمیت او کیفیت نه ګوري، بلکې الله رب العزت د انسانانو نیتونو ته ګوري چې دوی په څه نیت صدقه کوي. زما د رضا لپاره خیراتوي او که د ځان ښودنې لپاره یې کوي. بله دا چې که څوک د لږ شي د خیراتولو وس هم نه لري نو لږ تر لږه په ورین تندي له چا سره مخ کېدل او چاته خوږه خبره کول هم صدقه ده. همداراز که د ناروغ پوښتنه وکړئ نو په دې سره به هم الله رب العزت له تاسې نه غمونه مشکلات سپک کړي. صدقه یو داسې دوا ده چې یوازې د اسلام په درملتون کې موندل کیدی شي، بل ځای ده نه موندل کیږي. یو چا د عبدالله ابن مبارک نه پوښتنه وکړه چې ای ابو عبدالرحمانه له 7 کالو راهیسې مې پر زنګانۍ یوه دانه راختلې ده، له ډېرو طبیبانو مې پوښتنه وکړه او ډېرې دواګانې مې وخوړلې خو هیڅ ګټه یې رانه کړه. عبدالله بن مبارک ورته ویل چې لاړ شه یو داسې ځای کې څا او کوهي وکنه چې هغه خلک اوبو ته اړتیا او ضرورت لري. انشاءالله چې په هغه څا کې د اوبو راختلو سره سم به ستا له زنګانه نه د وینې راوتل بند شي او کومه دانه چې ستا په زنګانه ده الله به هغه درنه لرې کړي. څنګه چې هغه سړي دغه کار وکړه نو الله رب العزت جوړ کړه. نو ګرانې خورې دا څه ناشنا خبره نه ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په صدقه د خپلو ناروغانو درملنه وکړئ. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقه د الله غصه سړوي او د بد مرګ مخه نیسي. زموږ په ټولنه کې زموږ په شاوخوا کې ډېر بېوزله کسان پراته دي، فقرا او مساکین پراته دي، کونډې او یتیمان پراته دي. راشئ د خپل وس مطابق د الله رب العزت د رضا لپاره هغوی سره مرسته وکړئ. الله رب العزت به ستاسو نه مصیبتونه لرې کړي. الله رب العزت به له دردونو او د تکلیفونو څخه وساتي. خو زه افسوس کوم د هغې کورنۍ په حال چې د هر وخت لپاره یې څو قسمه غذاګانې او خوراکونه تیار کړي وي او د دې په څنګ کې او په ګاونډ کې داسې فقرا، یتیمان او کونډې پراتې دي چې هغوی د یو وخت خوراک لپاره هم څه نه لري. د دوی حال به څه وي؟ الله ته به څه ځواب وایي؟ همدارنګه خویندو الله رب العزت تاسو ښایسته روحې پیدا کړي یاستئ. په دردونو او په تکلیفونو فریادونه مه کوئ. الله رب العزت ته متوجه شئ چې د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځئ. له مصیبتونو څخه ډېر فریادونه مه کوه، ځکه د دنیا حوادث نه پاتې کیږي.
په آسمان کې ستوري دومره ښکلي ښکاري چې زړونه د ځان په لور راکاږي او ښکلا یې ورځ په ورځ زیاتیږي. همداراز آسمان هم بېلابېلې بڼې بدلوي، لکه د لمر له پرېوتو نه تر راختو پورې یو ډول حالت وي. د سپوږمۍ په شپه ستوري او آسمان یو ډول، په تکه توره شپه کې بیا بڼه بل ډول وي. همداراز شین آسمان یو ډول او د ورځې په ورځ بیا آسمان بل ډول وي چې دغه هر څه یې په خپل ځای زړه راښکون لري. همدغه ستوري دي چې په تکه توره شپه کې له آسمانه سترګکونه وهي او په ټول آسمان کې خواره واره پاشل شوي دي. او دغه ښکلې سپوږمۍ ته وګورئ چې په تکه توره شپه کې موږ ته خوږه رڼا راکوي. او دغې خلاصې فضا ته وګورئ چې ورته په کتلو سره د سړي زړه نه تنګېږي. دغه په زړه پورې ښکلا په الفاظو کې نشي رانغښتل کېدلی. لنډه دا چې انسان د دغې ښکلا په لیدو ژوندی وي. نو راشه ګرانې خورې مصیبتونه پرېږده، تکلیفونه پرېږده، لکه څنګه چې الله ښایسته روح پیدا کړې، ځان د الله په نعمتونو باندې ونازوه او د الله د نعمتونو شکر ادا کړه. کوم مصیبت چې در باندې راغلی هغه به الله رب العزت درنه لرې کړي. همدارنګه ګرانې خورې ځان په خپل تاریخ کې عظیمه او نیکمرغه ښځه جوړه کړه. عثمان بن عفان د رومیانو د مقابلې کولو لپاره حبیب بن مسلمه فهري د یو لښکر امیر وټاکه. رومیانو هم خپل خلک د مسلمانانو مقابلې ته راوپارول. د حبیب ښځه هم د دې لښکر یوه عسکره وه. د جنګ تر پیل کېدو مخکې حبیب پر خپل لښکر راګرځېده. په دې لړ کې یې پر خپله ښځې سترګې ولګېدې. ښځې خپل خاوند حبیب ته وویل چې کله جنگ تود شي او صفونه یو په بل کې ننوځي نو په دغه وخت کې دې زه چیرته ولټوم. حبیب ورته په ځواب کې وویل چې په دغسې وخت کې ما د روم د باچا په خیمه کې لټوه. که هلته دې ونه موندلم نو بیا به مې په جنت کې ووینې. کله چې د جنگ میدان تود شه حبیب او د هغه ملګرو په بېساري زړورتیا او میړانه وجنګېدل ان تر دې چې الله رب العزت په رومیانو لاسبري کړل. نو حبیب د روم د باچا کېږدۍ په لور منډه واخیسته چې هلته د خپلې ښځې انتظار وکړي. خو کله چې د کېږدۍ دروازې ته ورسېده نو هک پک حیران دریان ودرېد، ځکه چې ښځه تر ده مخکې هغې خیمې ته ننوتې وه او هلته شهیده شوې پرته وه. که ښځې داسې وي نو تر سړیو به هم غوره وي. نو که تاسو هم ګرانو خویندو الله رب العزت ته متوجه شئ، د الله احکامو او د الله اوامرو ته غاړه کیدئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام د الله پیغام په خلاصو غوږونو باندې واورئ، نو تاسې به هم په تاریخ کې او په نړۍ کې نیکمرغه ښځې شئ. همدارنګه زموږ خویندې دې کوشش وکړي چې خپل وختونه په هوا کې ونه لګوي، بلکې د الله په طاعت او د الله په عبادت کې خپل ژوند تیر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایلي وه که تا ګناه کړی وي نو له الله نه بښنه وغواړه او توبه وباسه، ځکه کله چې بنده پر خپله ګناه اقرار وکړي او ترې توبه وباسي نو الله تعالی ورته ګناه بخي. تاسې فکر وکړئ، فرض کړئ چې تاسې ته د خپلې خوښې ژوند در په برخه شو او څه چې مو غوښتل هغه مو ترلاسه کړل، خو ناڅاپه دغه هر څه ستاسې له لاسه بیرته ووځي، په داسې حال کې چې هیڅ ګټه مو ترې نه وي پورته کړې، نو په دغه وخت کې به تاسې څومره خوابدې او دردمنې شئ. افسوس به کوئ او لاسونه به مږئ او له ډېرې خواشینۍ به پر خپلو لاسونو چکونه لګوئ. همدغه مثال د ژوند دی چې دا دومره ارزښتناک شی له تاسې نه خوشې په خوشې تیریږي او تاسې ترې هیڅ ګټه نه پورته کوئ، نو سبا د قیامت په ورځ به همدغسې خفه او پښیمانه یاستئ چې ولې مو په دنیا کې له ژوند څخه ګټه نه پورته کوله. دغه عمر یو داسې ارزښتمنه مرغلره ده چې په مادیاتو نه اندازه کیږي. ستا عمر له ډیرو قیمتي شیانو عبارت دی، خو دغه قیمتي شیان ستا له لاسه وځي او بیرته نه راګرځي، او دغه قیمتي شیان په دنیا کې ستا مال دی چې د جنت هر نعمت پرې اخیستلی شي، نو بیا دغه ژوند له توبې پرته ولې ضایع کوي؟ نه ګرانو خویندو، خپل وختونه په هوا کې مه لګوئ، راشئ د الله رب العزت اوامرو د الله احکامو ته منقادې شئ. که کومه ګناه هم کړې وي الله ته توبه وباسئ. هیله ده چې الله رب العزت تاسو ته بښنه وکړي، ځکه نیکمرغي په پیسو نه اخیستل کیږي، نیکمرغي په دې باندې اخیستل کیږي چې د الله اوامرو او احکامو ته منقادې شئ.
ډېرو خلکو خپله ځواني او روغتیا د مال ګټلو په لړ کې له لاسه ورکړه، بیا یې دغه مالونه د نیکمرغۍ د ترلاسه کولو په لړ کې وکارول، خو د نیکمرغۍ په ځای یې بدبختي په برخه شوه. ځکه دغه خلکو خپل مال د ځواني د راستنولو لپاره ولګوه، خو زړښت راونیول. شتمني یې د روغتیا لپاره ولګوله، خو نه رغېدونکي ناروغي لا پسې کمزوري کړل. یو پوه کس وایي چې د ژوند ټوله آرزو مې، د ژوند ټوله هیله مې د مال ګټل دي. دا ګمان یې کوه چې د 100 کلو لپاره دې د دې مال له امله نیکبخته شي، او پر مال باوري و چې ټولې آرزوګانې به مې پوره کړي. خوبونه، آرزوګانې او دنیا به یې مخې ته ذلیله سجده کوي. تر 100 کلو وروسته ورته له خپلې آرزو نه څو چنده ډېر مال الله ورکه، خو خوب، روغتیا او ځواني ترې لاړه. داسې ویل کیږي چې ده به ویل کاش چې له الله څخه مې مال نه وای غوښتلی، کاش چې له الله څخه مې 100 کاله غریبي غوښتې وای، ما هغه خوراک کولی چې غریبان یې خوري، ان تر دې چې د کرایې ورکولو وس مې هم نه درلودلی. دغه کس د روغتیا قدر تر هغې نه پیژنده چې ترې لاړه، او مخکې پر دې خبره نه پوهېده چې نیکمرغي په پیسو نه اخیستل کیږي. ځکه اوس خپله ټوله شتمني ولګوي، نو تېره شوې یوه ورځ پرې نشي راستنولی. نو فکر وکړئ ګرانو خویندو چې آیا نیکمرغي په پیسو او په دنیا اخیستل کیږي؟ آیا نیکمرغي په دې کې ده چې انسان ډیر شتمن وي، انسان ډیر مال ولري؟ نه، نیکمرغي په دې کې ده چې تاسو د الله اوامرو او احکامو ته غاړه کیدئ، خپل اخلاق، خپل کردار، خپل جامه د الله رب العزت د اوامرو مطابق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو مطابق عیار کړئ. دا نیکمرغي ده. په نړۍ کې به هم الله رب العزت نیکمرغه وګرځوي، او په آخرت کې به هم الله رب العزت تاسو ته جنت درکړي. ځکه د مال د راټولولو لوبه پای نه لري. که څو راټولوي نو بیا دې هم په زړه کې دنیا د راټولولو حرص لا هم زیاتیږي. یو شاعر وایي خذو کل دنیاکم واترکو فؤادی حرا طلیقا غریبا. تاسې خپله ټوله دنیا واخلئ، خو زما زړه خپلواک، خلاص او غریب پرېږدئ. عايز قرني په خپل کتاب کې د یو تاجر قول را نقلوي. هغه وایي ما ډېره شتمنۍ وګټله، خو پر دې پوه شوم چې د مال د راټولولو سیالي یوه داسې خطرناکه لوبه ده چې هیڅ پای نه لري، ټول ژوند له منځه وړي او نیکمرغي ختموي. نو ځکه مې خپل لوری بدل که او بلې خواته مې مخه کړه، یعنې د مال ګټلو هڅه مې پرېښوده او د ټولنې په خدمت کې د نیکمرغي په لټه کې شوم. هغه وایي زه هر سړي ته دا نصیحت کوم چې د مال راټولولو لوبه پرېږدئ او له دغه کاره له واره لاس واخلئ، او څه چې الله رب العزت درکړي له هغې ګټه واخلئ، او د ټولنې د خدمت لپاره خپلې مټې راونغواړئ. ځکه چې د مال راټولونکي له ډیر مال څخه خپله لږه ګټه پورته کوي او نور هر څه وارثانو ته پاتې کیږي. دې ته متوجه شئ چې الله په څه باندې خوشحالیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه باندې خوشحالیږي، او نیکمرغي په څه کې ده؟ آیا د مال په راټولولو کې ده، او که نیکمرغي په دې کې ده چې الله ته منقاد شو، د الله رب العزت اوامر ومنو؟ نور به واورو قدرمنو اورېدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته ګورئ پام نشي ښکار د هوسونو د پردو د سازشونو، ګورئ پام هسې نه چې مو بیا نیسي شهیدان له ګریوانونو، ګورئ پام امتحان کې ولوېدئ اوس پکې ټینګې لګوئ، ګورئ پام امتحان کې ولوېدئ اوس پکې ټینګې لګوئ، ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ، ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بل نصیحت زموږ خویندو ته دا دی چې تاسو وزګارې مه کښېنئ، ځکه وزګارتیا تاسې له مصیبتونو او له غمونو او له اندېښنو سره مخ کوي. د وزګارتیا په غیږ کې په زرګونو رضالتونه را پیدا کیږي. که محنت او خواري د ژوند یو صفت وګڼل شي، نو وزګار خلک په مړو حساب دي. د دنیا دا ژوند د یو وروستني لوی ژوند لپاره د کروندې په څیر دی. وزګار خلک باید بیا بې پیسو او بې فصله راپاڅول شي، او له هلاکت او تاوان پرته هیڅ شی ورسره نه وي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زرګونو خلکو غفلت او بې پروایي ته اشاره کړې چې دوی ته د روغتیا او وخت نعمتونه ورکړل شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دوه داسې نعمتونه دي چې ډیر خلک پکې تاوانیان دي، یوه روغتیا او بله وزګارتیا. خو ډیر داسې روغ بدن والا خلک شته چې په دې ژوند کې له کوم امید او مشغولتیا پرته پریشانه وي او داسې پیغام هم ورسره نه وي چې دا یې په ژوند کې د کامیابولو لپاره هڅه وکړي. آیا خلک د دې لپاره پیدا شوي؟ الله رب العزت فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی الله الملک الحق. آیا تاسو ګمان کوئ چې موږ بیکاره پیدا کړي یاستئ او موږ ته به نه راستنیږئ؟ الله تعالی چې په حق پادشاه دی او اوچت دی. ژوند یو حق لپاره پیدا شوی، نو پر ځمکه آسمان انسان او پر هغه څه چې د ځمکې او آسمان ترمنځ دي په دوی لازم ده چې دوی حق وپیژني او د همدې سره برابر ژوند سرته ورسوي. که یو انسان د شهوتونو په بیړۍ کې سپور شي او د هغې په پوره کولو کې له هر څه نه بې پروا شي، نو دغسې انسان د ځان لپاره په اوسني او راتلونکي وخت کې ډیر بد ځای تیار که. نه ځان لپاره بد ځای مه تیاروئ چې کله اوزګار شئ الله یاد کړئ، د الله په مخلوقاتو کې سوچ او فکر وکړئ، د دې نه عبرت واخلئ، بلکه خویندو په دې لټه کې اوسئ چې څنګه الله راضي کړئ. اما متاسفانه چې کله خویندې وزګارې شي د هغو مجلس یا په غیبت باندې بناوي یا په تهمت باندې بناوي او یا په لعنت ویلو او په شکنځلو باندې بناوي. نه دا د غیبت او د تهمت مجلسونه پرېږدئ، د الله کلام خلاص کړئ، د رسول الله احادیث ووایئ، کوم پیغام چې الله او د الله رسول تاسو ته لري هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ. نو بیا به تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځئ. او که خدای مه کړه خپل وزګارتیا مو په غیبتو په تهمتو په شکنځلو په لعنت کې تېره کړه، نو بیا بدمرغه یاستئ، نیکمرغي تاسو نشئ ترلاسه کولی. همدارنګه خویندو که تاسو غواړئ چې په نړۍ کې نیکمرغه ښځې شئ، الله څخه محبوبې شئ، نو ښه اخلاق غوره کړئ، هم خپل خاوند سره، هم خپلې کورنۍ سره، او هم په هغې ټولنه کې چې تاسو ژوند کوئ. یوې جنۍ خپل پلار ته د ژړا په حال کې وویل ای پلاره زما او د خاوند ترمنځ بېګا څه شخړه رامنځته شوه، نو زما د یوې خبرې له امله زما خاوند غصه شو چې کله زه د هغه پر غصه پوه شوم نو په خپلو کړو پښیمانه شوم او هغه ته مې عذر وړاندې که، خو هغه زما عذر ونه منه او مخ یې راڅخه واړوه. نو زه تر هغې تر خوا تاوېدم را تاوېدم چې ویې خندل او له ما خوشحاله شه، خو زه بیا هم له خپل رب نه ویرېدم، هسې نه چې ما په هغه وخت راونه نیسي چې د خاوند د خفګان پر مهال مې د هغه وینه په کیسې ځلېده. نو پلار یې ورته وویل چې ای لورې، که ته د خاوند د خوشحاله کولو مخکې مړه وای نو زه به هم له تا خوشحاله نه وای. ته نه پوهیږې چې له کومې ښځې څخه خاوند خفه وي نو په قرآن، تورات، انجیل او زبور کې پر هغې لعنت ویل شوی دی او د مرګ چپې پرې سختیږي، قبر پرې تنګیږي او د هغې ښځې لپاره خوشحالي ده چې خاوند پرې خوشحاله وي. نیکمرغه ښځه تل په دې هڅه کې وي چې د خپل خاوند خوښوي او داسې کار ترې ونه شي چې د دې او د خاوند ترمنځ ژوند پرې داغجن کړي. یو خاوند خپلې ښځې ته د نصیحت پر مهال داسې وویل خذ العفو مني تستمدي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب ولا تنقريني نقرك دف مرة فإنك لا تدريني كيف المغيب ولا تكسر الشكوى فتذهب بالهوى ويا باكي قلبي والقلوب تقلب فإن رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبس الحب يذهب. لمانه بخنه وغواړه چې دوستي مو تل پاتې شي او چې زه غصه شم نو ته خبرې مه کوه او ما د چمبې او دیرا په شان مه ډنګوه، ځکه ته نه پوهیږې چې پټ څه شی دی. ډېرې ګیلې او شکایتونه مه کوه، هسې نه چې مینه مې در سره ختمه شي او زما زړه له تا نه انکار وکړي، ځکه زړه اوښتونکی راوښتونکی شی دی او ما ولیدل چې کله محبت او تکلیف دواړه په یو زړه کې راټول شي نو محبت ترې کډه کوي او تښتي.
نو که تاسو هم ګرانو خویندو خپله کورنۍ کې د صبر او زغم نه کار واخلئ هغه حقوق چې خاوندان په تاسو باندې لري هغه مراعات کړئ د ځینې خبرو نه تیرې شئ الله به په نړۍ کې نیکمرغه وګرځوي او په دنیا کې به هم تاسو خوشحاله ژوند لرئ او آخرت کې به هم الله رب العزت تاسو ته جنت درکړي هغه خویندې نیکمرغه دي چې هغه پاکلمنې وي او باحیا وي تاسې د ام سلمې رضی الله تعالی عنها دغه حدیث اوریدلی چې کله له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دا کلمات واوریدل رسول الله ویل چا چې خپله جامه د تکبر له امله ښکته کړه نو الله به ورته د قیامت په ورځ ونه ګوري نو ام سلمې رضی الله عنها عرض وکړه چې دا ښځې به له خپلو لمنو سره څه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل یو لیش دې ښکته کړي ام سلمې بیا عرض وکړه چې په دې سره پښې ښکاري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل یو ګز دې ښکته کړي او له دې څخه دې ډېرې نه ښکته کوي په ام سلمې دې د الله رب العزت لکونه او زرګونه رحمتونه وي ام سلمه متکبره او د ناس خاونده نه وه خو د مسلمانانو ښځې حیاناکې پاکلمنې او پتمنې وي نه غواړي چې پښې یې ښکاره شي او جامې یې لمنداره وي په ځان پسې پر ځمکه را اوکاږي خو زموږ د اوسنۍ پیړۍ ښځې خپلې لمنې له لمدېدو او خاورو نه د ساتلو په مخه تر خپل وسه پورته راکاږي او پر دې سربیره که وس یې وشي نو د کافرو ښځو د تابعداري له امله یې وباسي هم او د بربنډو او بې حیا کېدو لپاره په زرګونو لارې چارې ګوري او په سړیو کې هم د سړیتوب فقط نوم پاتې دی د دوی خواته ورځي او هیڅ باک یې نه ګڼي حیا لاړه يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحى فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء کله چې په سړي کې حیا وي ژوند به یې له خیره ډک وي او لرګی تر هغې پاتې کیږي چې پوستکی پرې وي پر ژوند غرور نه دی پکار قسم په الله چې په ژوند او دنیا کې له حیا پرته هیڅ خیر نشته راحة الجسم في قلة الطعام وراحة النفس في قلة الآثام وراحة القلب في قلة الاهتمام وراحة اللسان في قلة الكلام د بدن روغتیا په لږو خوړو کې ده او د روح روغتیا د ګناهونو په کموالي کې ده په تیرو خپرونو کې موږ تاسو وغږېدلو چې په الله باندې باید زموږ او ستاسو باور او بروسه قوي وي او په دې باندې پوه شو چې الله رب العزت په شته نړۍ کې ثابت قوانین ټاکلي دي اور سپوږمۍ او هر یو کوم کار ترسره کوي الله چې هر څه وغواړي دوی هغه ترسره کوي هغه او د شته نړۍ نورې پدیدې د هغه د ځواک په واک کې دي الله رب العزت له ورکاوي او سختیو څخه ژغورنه او خلاصون را پیدا کوي کله چې حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام بتان مات کړل نو نمرودیان او کفار سره راټول شول چې موږ به د خپلو خدایانو مرسته کوو او حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام به په اور کې اچوو لکه چې الله رب العزت د هغوی له ژبې څخه واقعه بیانوي حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین تاسو ابراهیم علیه الصلاة والسلام وسوځوئ او د خپلو خدایانو ملاتړ وکړئ که تاسې څه کوونکي یاست الله رب العزت د دغه آیت په دوام کې فرمایي اور خو د الله مخلوق دی ابراهیم پوره توکل په الله باندې درلوده نو اوس اور ته الله رب العزت فرمایي چې ته په ابراهیم باندې یخ شه سلامتیا جوړ شه قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراهیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین مونږ وویلې ای اوره په ابراهیم باندې یخ شه او سلامتیا جوړ شه هغوی غوښتل چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته دسیسه جوړه کړي خو موږ هغوی په ناوړه توګه ناکام کړل ابراهیم علیه الصلاة والسلام الله ته وژغوره الله هغوی تباه کړه ځکه چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام اعتماد او بروسه په الله رب العزت باندې ډیره او د یو مسلمانی د دې تقاضا هم کوي چې هغه په خپل رب باندې پوره بروسه او پوره اعتماد او یقین ولري تاسو وای درنو اوریدونکو
او په خپله غور وکړئ چې پرته له الله جل وعلا شانه څخه څوک کولی شي اور ته خطاب وکړي او د هغه طبیعي دنده بدله کړي. د اور طبیعي دنده څه ده؟ سوځول. خو الله رب العزت چې کله اور ته خطاب کوي په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه، سلامتیا جوړ شه، هغه یخیږي او سلامتیا جوړیږي. د ابراهیم علیه السلام غوندې توکل پیدا کړئ. د ابراهیم علیه السلام غوندې په خپل رب باندې پوره اعتماد او پوره بروسه ولري. الله به هم د هر څه نه ژغوري. په الله تعالی باندې د اعتماد بله بیلګه واورئ. الله تعالی د موسی علیه السلام نبوت د کفر له منځ څخه رامنځته که. آیا پوهیږئ چې موسی علیه السلام چیرته لوی شوی؟ الله په صورت قصص کې فرمایي فالتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. په پای کې د فرعون کورنۍ حضرت موسی علیه السلام له سیند څخه راوویست تر څو چې هغه د هغوی لپاره دښمن او د هغو لپاره د خفګان سبب شي. خبره دا ده چې فرعون، حامان او د هغو لښکر په خپله دسیسه کې غلط شوي وو. همدارنګه د الله رب العزت لویي او ځواک ننداره کړئ چې څرنګه د ډبرې له کلک منځ څخه اوبه راوباسي. کله چې د موسی علیه السلام قوم د موسی علیه السلام نه اوبه غواړي، نو موسی علیه السلام ته الله امر کوي چې په خپله امسا باندې ډبره ووهه. چې کله ډبره وهي نو بني اسرائیل 12 قبیلې وې. د یوې ګټې نه هغوی لپاره 12 چینې روانیږي او هر یوه قبیله د خپل ګودر پی. الله په سورة بقره کې فرمایي وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُم. هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی علیه السلام د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتلې، نو موږ ویلې چې پر فلاني تیږه په خپله همسا ګزار وکړه. بیا له هغې نه 12 چینې وخوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبه واخلي. فکر وکړئ درنو اوریدونکو، کله چې څوک په امسا سره ډبره وهي داسې ګمان کیږي چې امسا ماتیږي، مګر الله جل وعلا شانه دا ځل د بل شي اراده لرله او هرې ډلې له هغې ډبرې څخه د خپلو اوبو ګودر وپېژنده، یعنې له هغو اوبو څخه یې وڅکلې او ګټه ترې واخیسته. حضرت موسی علیه السلام په خپل رب باندې پوره اعتماد درلوده، نو الله رب العزت د ګټې نه ورته اوبه راوباسي. نو تاسو هم درنو اوریدونکو په خپلو زړونو کې پر الله باندې ټینګ باور وکړئ. ولې په الله باندې د زړه باور او اعتماد په خپل او د خپلو بچیانو په زړه کې ونه کرو. باید هغه داسې په خپل وجود کې وکرو چې هیڅ ستونزه او پیښه ونه کړه شي هغه له بیخه وباسي. د ترمذي حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته چې کوچنی ماشوم وفرمیل پوشه که چیرې ټول خلک راټول شي خو تا ته زیان ورسوي هیڅ کولی نشي مګر دا چې الله تا ته زیان رسول وغواړي، او که چیرې ټول خلک راټول شي او وغواړي چې تا ته ګټه ورسوي هیڅ شی نشي کولی مګر دا چې الله وغواړي او هغه خیر او نیکي ستا لپاره لیکلی وي. الله چې تا ته څه لیکلی وي که ټوله نړۍ راټوله شي چې تا ته یې نه بچ کي نه دی شي بچولی. داسې عقیده په الله ولرئ. او الله که ته خلاص کړی وي او ټوله نړۍ راټوله شي چې تا ته ضرر او تکلیف در ورسوي هیڅ هم نشي در رسولی. وګورئ درنو اوریدونکو چې څرنګه د الله رسول صلی الله علیه وسلم د ماشومانو په زړونو کې پر الله باندې اعتماد او توکل کوي او هغوی ته ورزده کوي چې الله دا ځواک لري چې د هستي قوانین بدل کړي او د ماتې او ناکامي له منځ څخه ژغورنه او بری راوباسي، د کفر او بېدیني له داخل څخه نبوت او پیغمبري رامنځته کړي، د ډبرې له زړه څخه خوندورې اوبه روانې کړي. هغه هغوی ته ورزده کوي چې پر هر کار باندې الله رب العزت ځواکمن دی او ان په دې هم قادر دی چې د مړي په وسیله بل مړی ژوندی کړي. کله چې د موسی علیه السلام په قوم کې یو څوک ووجل شو، نو قاتل معلوم نه و چې دا چا وجلی دی.
موسی علیه السلام ته راغلل. موسی علیه السلام ته الله وحی وکړه چې تاسو یوه غوا واخلئ او هغه غوا حلاله کړئ او د هغې غوا په بعضې حصې باندې دا مړی تاسو ووهئ، مړی به الله ژوندی کړي او د خپل قاتل به در وکړي. ګوره غوا مړه ده، سړی مړ دی، الله غواړي چې د مړي په وسیله باندې بل مړی ژوندی کړي. دا ځواک الله څخه دی، بل هیچ چا څخه نشته دی. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. او تاسې ته هغه پیښه یاده ده چې کله تاسې څوک وژلی و، بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل مو د وژلو تور وایه او الله رب العزت فیصله کړې وه تاسې چې کوم شی پټوئ هغه به رابرسیره کړي. الله وایي هغه وخت موږ امر وکړه چې د وژل شوي پر جثه د هغې غوا یوه برخه ووهئ. وګورئ دغسې الله مړی ژوندی کوي او تاسې ته د خپل قدرت نښانې درښیي تر څو چې وپوهیږئ هر څه الله کوي. نو ته چې مریض یې زیارت ته روان یې په دې عقیده مه اوسه چې دا زیارت ماته شفا راکوي. که دا عقیده ولرې العیاذ بالله ته به د اسلام د مقدس دین نه ووځې. که ستا څه ورک وي یا بچی نه لرې زیارتو ته منډې وهې په دې عقیده باندې چې زما ورک شی به زیارت را پیدا کوي یا به ما ته بچی راکوي، دا شرکي عقیده ده، د دې نه ځان وساته. هو په هغه طریقه باندې زیارت ته لاړ شه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته درښودلی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو زیارتونو ته ځئ سلام واچوئ او ووایئ چې السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم صلفنا ونحن بالأثر. الله دې تاسو ته بخښنه وکړي، الله دې موږ ته بخښنه وکړي، تاسو زموږ نه مخکې تللي یاستئ او موږ درپسې روان یو. مې ډبرې ښکل کړه، مې دروازې ښکل کړه، نه هلته جنډې تړه او نه هلته شمونه بلوه، نه د هغه ځای نه مالګې کور ته راوړه او نه پکې زنګو اچوه، بلکې هغه طریقه چې تا ته محمد رسول الله درښودلې په هغه طریقه باندې لاړ شه، زیارت ته دعا وکړه او د زیارت نه بیرته راووځه. باید ستا پوره اعتماد او یقین پر الله باندې وي. دې ته مسلماني وایي. باید زموږ مسلماني داسې وي د شرکو خرافاتو او بدعات سره زموږ او ستاسو مسلماني مخلوطه باید نه وي. لکه څرنګه چې په آیت کې راغلی دي الله رب العزت بني اسرائیلو ته امر وکړ څو د غوا په وژلو او د وژل شوي پر بدن باندې د غوا د یو روم د غوښې په وهلو سره هغه ژوندی وګرځوي. له لوړ او لوی خدای څخه پرته څوک د دغسې کار وس لري؟ هیڅکلی نه لري. نو راځئ خپله بروسه او خپله یقین او پوره اعتماد په الله رب العزت باندې ډیر کړئ. د خارق العاده کارونو چې الله رب العزت یې ترسره کړي او ترسره کولی شي یوازې همدا یوه بیلګه نه ده، بلکې د اسماعیل علیه السلام د حلالېدو په کیسه کې الله رب العزت د چړې تیروالی پڅ کړی دی. ابراهیم علیه السلام هر څه چې چاړه د حضرت اسماعیل علیه السلام په غاړه باندې دی او راکاږي، هر څه چې نارې وهي چاړه هغه نه پرې کوي، ځکه ابراهیم اراده لري چې خپل زوی حلال کړي، خو الله رب العزت چاړې ته ویلي دي چې ته به حضرت اسماعیل علیه السلام ته تکلیف نه رسوي. اور چې سوځونکی او ریتونکی دی چا د ابراهیم علیه السلام لپاره د یخ او آرامه ګلستان په څیر که. په میاشتو میاشتو باندې لرګي راټول کړل او لویې ډیرې د لرګیو جوړې کړې، هغو ته اور واچوه او حضرت ابراهیم علیه السلام یې په منجنیق کې کینوه تر څو هغه د اور ته وغورځوي. خو الله رب العزت هغه اور چې هغه سوځونکی او ریتونکی د ابراهیم علیه السلام لپاره یخ وګرځوه او هلته ابراهیم علیه السلام لپاره ګلستان جوړ شو. حضرت ابراهیم علیه السلام وایي زما د ژوند بهترینه شیبې هغه وې چې هغه ما په اور کې تیرې کړي. هغه الله و چې ماهی او کب ته امر وکړه چې یونس علیه السلام تیر کړي
او هماغه و چې سیند د موسی علیه السلام لپاره د ژغورنې لپاره څیرې کړ. دا ټول الله دی. الله کب او ماهي ته وایي حضرت یونس علیه السلام تیر کړه او هغه ته به تکلیف نه ورکوي. هغه الله دی چې کله حضرت موسی علیه السلام د خپل قوم سره د فرعون نه تښتي سیند ته وایي چې دوی لپاره څیرې شه. په شته نړۍ کې چې هر څه شتون لري د هغه د ځواک په لاس کې دي او له هغه پرته بل پروردګار نشته. نو راځئ په خپل پروردګار باندې پوره اعتماد او پوره بروسه ولرئ. دا د مسلمانۍ تقاضا ده. بیا به موږ او تاسو نه واقعي مسلمانان جوړ شوي او که پوره اعتماد او پوره بروسه په خپل رب باندې ونه لرو بیا نو زموږ او ستاسو مسلماني ناقصه ده. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې هر څه د خپل رب له طرفه وګڼو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. موږ او تاسو ولې په خپل رب باندې باید پوره باور او اعتماد او بروسه ولرو؟ ځکه الله پیاوړی دی، ځکه الله لوی دی. هغه څه چې الله کولی شي بل څوک یې نشي کولی. زه به تاسو ته د الله رب العزت په لویي او پیاوړتیا باندې آیتونه او دلیلونه وړاندې کوم. تاسو په دقت سره دغه آیت واورئ. الله رب العزت په سورة انعام کې 9 آیت کې فرمایي وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. له الله رب العزت سره د غیبو کلیګانې دي. غیر د الله نه بل څوک په غیبو نه پوهېږي. هغه تعویزګر څخه چې ته او هغه درته وایي چې په تا باندې تعویز شوی هغه زه راوباسم هغه خبیث دروغ وایي. وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. الله څخه کلیګانې د غیبو دي پرته د هغه نه بل څوک په غیبو باندې نه پوهېږي. هغه خبیث دروغ وایي. نو عقیده دې مه خرابوه. ستا پوره اعتماد او باور باید په خپل رب باندې وي. په وچه او لمده کې چې هر څه دي له ټولو څخه الله رب العزت خبر دی. له ونې څخه کومه راولیدونکې پاڼه داسې نشته چې پر هغې باندې الله رب العزت عالم نه وي. د هرې اونې نه چې کومه پاڼه راغورځېږي الله رب العزت په هغه باندې عالم دی. د ځمکې په ترږمیو پردو کې کومه دانه داسې نشته چې هغه ورڅخه باخبر نه وي. وچ او لانده ټول په پوره روښانه کتاب کې لیکل شوي. الله په هر څه باندې خبر دی. نو الله دومره لوی ذات دی، الله دومره پیاوړی ذات دی، الله دومره علیم ذات دی. نو باید زموږ او ستاسو بروسه او پوره یقین او اعتماد په چا باندې وي؟ په الله باندې وي. عالم الغیب الله دی، بل څوک عالم الغیب نشي کیدلی. هر څوک چې تاسو ته وایي هغوی دروغ وایي، ستاسو عقیدې فاسده وي. تاسو خو راشئ د الله رب العزت کلام واورئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ. اوس که موږ د الله رب العزت کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د خلکو د عقیدې د اصلاح لپاره وړاندې کوو، ځینې ظالمان شته بیا نومونه ږدي چې د دې خبرې ماوري چې دا تاسو د دین نه ګرځوي. الله نه نه ویرېږي، الله به درنه پوښتنه نه کوي. سبحان الله. هره پیښه چې پیښیږي اندونې د پاڼې او د شګې په لویدو الله پوهیږي او د هغه له ځای څخه خبر دی. سبحان الله. الله څومره لوی او څومره ځواک لري. همدارنګه د سورة زمر په 42 آیت کې تاسو غور وکړئ. الله رب العزت فرمایي الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون. هغه همدغه الله دی چې د مرګ په وخت کې ساګانې اخلي
او څوک چې لا تر اوسه پورې نه دی مړ شوی د هغه روح په خوب کې قبض کوي بیا چې هغه د مرګ فیصله پر چا باندې نافظوي هغه ساتي او د نورو ساګانې تر یو ټاکلي وخته پورې بیرته جسدونو ته لیږي په دې کې غټې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي د آیت معنا دا له درنو اوریدونکو چې د انسان د سا او نفس یوه درجه هر شپه پروردګار ته بیرته ګرځول کیږي تاسو چې وده کیږئ سبحان الله په هر شي باندې ځواکمن دی الله د الله رب العزت د لویي او پیاوړتیا ښودلو لپاره بل آیت د انبیا علیهم الصلاة والسلام په صورت کې 104 آیت دی هغه تاسو واورئ الله فرمایي یوم نطوي السماء هغه ورځ چې موږ آسمان داسې ونغاړه کطی السجل للکتب یعنی د قیامت په ورځ کې آسمان د تاویز په څیر سره رانغاړل کیږي الله به داسې راونغاړي لکه څنګه چې تاویزګر تاویز رانغاړي الله به د آسمان ټول داسې راونغاړي سبحان الله نو آیا همداسې باید زموږ اعتماد د الله په ځواک باندې کمزوری وي نه باید په الله باندې پوره اعتماد ولرو په الله باندې پوره یقین ولرو څه چې موږ ته رسیږي هغه د الله رب العزت له طرفه وګڼو هر چیرته منډې رامنډې ونه وهو همدارنګه الله رب العزت په صورت زمر کې 28 آیت کې فرمایي وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القیامه دوی همغسې د الله قدر ونه که لکه څنګه چې د هغه د قدر کولو حق دی یا د الله رب العزت عظمت دوی ونه پیژنده لکه څنګه چې هغه عظمت لري د هغه کامل قدرت خو داسې دی چې د قیامت په ورځ به ټوله ځمکه د هغه په موټي کې وي آیا تاسو د الله رب العزت د پادشاهي لویي درک کړې ده الله رب العزت په صورت آل عمران کې فرمایي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اوایا خدایا د ملک مالکه ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چا نه چې وغواړي اخلي چاته دې چې خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي ښېګڼه ستا په واک کې ده بېشکه ته په هر څه باندې قادر یې که پادشاهي هم چاته ورکوي الله یې ورکوي که ترې اخلي هم الله یې ترې اخلي څوک نشته چې چاته پادشاهي ورکړي او د چا نه یې واخلي دا ټول امتحانات د رب دي تاسو به په شته نړۍ کې داسې پادشاهان لیدلي چې خپل ژوند یې ټول په منکراتو فساد او کبر و غرور کې تیر که خو الله رب العزت هغه د ډیرو ضعیفو مسلمانانو په لاسونو باندې ذلیله وګرځول رسوا یې کړل د هغوی په لاسونو باندې دارونو ته وختل الله ده چې چاته عزت ورکوي چې الله عزت درکړي چې ټوله نړۍ راټوله شي په تا پسې خبرې وکړي تا به بې عزته نه کړي د هغو خولې به ستړي الله ده چې څوک ذلیله کوي څوک چې الله ذلیله کړي که ټوله د نړۍ راټوله شي چې هغه ته عزت ورکړي بیا څوک عزت نشي ورکولی زه تاسو نه پوښتنه کوم درنو اوریدونکو زموږ مالک څوک دی د شته نړۍ مالک څوک دی ځمکه او نړۍ د چا ده که په الله باندې اعتماد او باور ولرئ او احساس وکړئ چې د الله رب العزت په واکمني او ملک کې پراته یئ نو پر الله به ستاسو اعتماد او ډاډ هیڅ کله متزلزله نشي د غار په داخل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ابابکر صدیق سره یو ځای په خپل ذهن کې راولی ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله ته وویل مشرکین خو راغلل ګرځي را ګرځي که دوی د خپلو قدمونو ته وګوري نو ما او تا به په غار کې وویني د الله رسوله خپل پروا نه لرم ستا پروا لرم محمد رسول الله صلی الله علیه